وړي بابا دا مې شپې نه ښکاري دې چچینه دا سر لږ راښکته کوه ته وګوره که نه نو خدای پاک یخته مه راکاږه دا رجوع خراب کړي ګوره نه صبر وکړه سرګونان یا دې خوا چتونو کې ګورې دې خوا وګوره ګوره مه صبر وکړه بنګېږه مو نه نشتی هغه نه ده نشتی صرف دقه دې زده کړي دي چې تا ولې نه ماته ولې بیا بس به لږې داسې وکړو دا زړه مې باغ شو ډز مه کوه څوک به پرې اوس ولي ماشومان هم ګرځي د زنانه یي څوک نو اوس په خطا کې ولګي بیا به څه کړي و ډاکټر په غم کې کېنه سر خوړلې ته مشر یې که زه مشر یم چې زما لاستې ونیو نه پوهېږې دوه نقدې د ځمکې ته راوړم لالا ما خو نه وایي چې ته غوسه شي خو سبا اختر دی او ماشومان مې ولي او د اختر به راباندې په غم کې ځکه مې درته ویل چې غلی شه ډزې مه کوه ډزونه څه نه سازېږي کېنه نه روزن بچیا ډزې مه کوه زما چې کوم دښمنان دي هغه ټولې ډزې وکړې او زما دا خاني زما دا ملکي زه به ډزې نه کوم که بل خلق دې وکړه چې ودېښتم السلام علیکم ریحانه ډزې تاسو وکړې او مونږ وکړې ولې لالا وکړې که نه ظالمان ولته مبکې کس وویشتو د مړه والله مړ دی که نه او د دې موبایل درپسې در روان دی اوس ته پسې موبایل ګاډی راغی ها دا څه یاره ته ټیک ته زه دا ته یم ځه صحیح شو څه وځي به ته یم ریحانه خیالي تاسې وایي ډزې تاسو وکړې سرجي ډزې منګه وکړې خو ولې څه چل شوی دی لوسریا ته لا وایې چې ولې غټې ګیرې دې نیولې ته دې غټې ګیرې نه لږ شرم وکړه ظالمه د لږ ساعت خوشحالۍ دپاره تاسو پردۍ زندګي تباه کړه سرجي غلطي وشوه د دې غلطۍ نه معافي غواړو موږ خو نه غوښتل څوک دې مړه شي موږ خوشحالي مو نه وهله لالا تا ته خو ما ویلي وو ډزې مه کوه خو تا زما ونه ورده ما ته قهر شوې دغه انجام دی لالا رورجانه چې په هغه ټایم کې ستا خبره ما منو دی وی نو اوس به ولې موږ داسې خفه وې بس قیسې میسې پرېږده اوس هم ریخوالی دی په دې کې اوس څه نه کېږي ګاډی راغلی دی سپۍ راشه دا کسان بوله بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه ستاسو میډیا والا ډېر شکر ګزار او ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې روزه کې راغلی او زموږ نه دا خبرې ریکارډ کړي چې یاره د عوامو تاسو سره څومره کوآپریشن کړی دی یا نه دی کړی او زه د دې عوامو او خاص کر د دې مشرانو ډېره شکریا په دې ادا کوم چې په دې روزه کې زموږ سره حتی الوسه کوشش دا کړی دی چې یاره
د بازار په جمع کې او مطلب دا چې په دې خلکو په دې شرشیدتونو کې زموږ سره ډېر غټ رول ادا کړی دی. اوس آینده لپاره چونکې اختر را روان دی نو د دې میډیا په وساطت سره زه تاسو د عوامو ته دا یو پیغام ورکوم چې د آتشبازۍ نه د ول ویلینګ نه د شرشیدتونو نه او په دې موقع زموږ سره لږ نور کوآپریشن وکړي نو موږ به ستاسو ډېر زیات مشکور. آخر کې به زه تاسو ته د خپل راروان اختر مبارکي دي ټول عوامو ته او خاص کر زموږ د ثمرباغ جندول عوامو ته ډېر ډېر مبارک. समंदर को किनारा मुबारक, चांद को सितारा मुबारक, गुलाब को खुशबू मुबारक और दिल को दिलदार मुबारक और आप सभी को ईद मुबारक.